د نادرشاه مینې نوم ولې مکرویان شو یا ولې د نادرشاه مینې نقشه بدله شوه؟ لیک د ښاغلي عزیز الدین معارج په لندن کې حقوقي سلاکار او وکیل. کره کړکېچ یا تاریخ او لاسوند هیڅ وخت نه ورکېږي او نه یې څوک د ګروهیزې یا عقیدې له مخې بدلولی شي. په 1968 زیږدیز یا 1446 لمریز کال کله چې افغانستان له روسانو سره یا د روسانو د بیلاروس د مرستې پر بنسټ د کور جوړونې یا خانه سازۍ د فابریکې او په کابل کې د بلاکونو په جوړولو سره سلا شول، د اعلی حضرت ظاهر شاه پر لارښوونه د اوسني مکرویان او خواجه رواش سیمه د نادرشاه له غونډۍ څخه رانیولې تر یکتوت بیبي مهرو او تر خواجه رواش هوایي ډګر پورې چې اوس مهال د کرزي په نوم یادیږي د نادرشاه د مینې په نوم ونومول شوه، چې بیا د تکړه انجینرانو لخوا یې نقشه هم جوړه او چمتو شوه. د دې نقشې په ترڅ کې له پل خشتي څخه تر هوایي ډګر پورې یو لوی سړک د نادرخان واټ په نوم هم د رغولو یوه منصوبه په پام کې نیول شوې وه. کله چې د دغې سیمې تړون د روس یا د وخت شوروي اتحاد او افغانستان ترمنځ لاسلیک کېده، هلته پر دواړو ژبو پښتو او روسي د نوموړې سیمې نوم نادرشاه مینه لیکل شوې ده، چې د دغه لاسوند اره یا اصلي کاپي د کابل د وخت بلدیه یا اوسنۍ ښاروالۍ او بله کاپي د پایدامي یا ټولګټو وزارت چې وروسته د ښار جوړونې وزارت ته دا لاسوند ولېږدول شو هلته شته او لا تر اوسه هم ساتل کیږي. همداراز په روسیه کې هم نوموړې سیمه د همدغه لاسوند یا سند له مخې د نادرشاه مینې په نوم پیژندل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې مخکې د خلق او پرچم رژیم نه غوښتل چې دا سیمه پر خپل اره یا اصلي نوم یعنې د نادرشاه مینې په نوم یاده کړي، ځکه هغوی د نادریا لوړ ښوونځي یا لیسې ته عمر شهید او د نادرخان تپې ته د شهیدانو تپه او پرته د جاده نادر پښتون څخه د نادرخان واټ ته یې هم جاده میدان هوایي ویله. له دې امله چې نوموړې سیمې ته یې مکرویان ویلې او بیا وروسته د مجاهدینو د حکومت پر راتګ چې مشري جمعیت او شورای نظار کوله او نوموړې ډلې له نادرخان سره د دښمنۍ په وجه چې د سقاو زوی د وژونکي یا قاتل او ولسي درغل یا ملي خاین په نوم یې په دار کړی و، دا سیمه یې د خلق او پرچم په شان د مکرویانو په نوم یادوله. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې نوموړې سیمه د لاسوندونو له مخې بیرته په خپل اره نوم یعنې د نادرشاه مینه نه یادیږي؟ د یادولو وړ ده چې د نادرخان د واټ پلان هغه مهال د ځینو ستونزو او د دولتونو په بدلیدو کړنی یا عملي نشو او یوازې د ډیموکراتیک جمهوریت لخوا یو سړک جوړ شو، خو اوس د ښاغلي کرزي پر وخت هغه پخوانی پراخ پلان د نادرخان واټ له هوایي ډګر څخه تر آریانا څلور لارې پورې کړنی یعنې عملي شو، خو په خواشینۍ سره چې د اره یا اصلي ثبت شوي نوم یعنې نادرخان واټ پرې چا نه یوازې یاد نه کړ بلکې داسې ګنګوسي دي چې نوموړي واټ ته جاده مسعود ویل کیږي. په پای کې یو ځل بیا پر خپله پورتنۍ خبره ټینګار کوم چې د هیڅ ځای او سیمې نوم چې یو ځل په رسمي توګه پر یو نوم ثبت یا لیکل شوی وي هیڅ څوک یا هیڅ دولت د سیاسي یا عقیدوي ملحوظاتو له وجې د تل لپاره نشي بدلولی او خامخا به بیرته خپل ذاتي یا اره نوم ته راګرځي. د نادرشاه مینه او نادرخان واټ به بیا رغیږي او په خپل نوم کیږي. به د یادونې وړ ده چې د کارتینو سیمه لومړی د سید نور محمد شاه مینه، د کارتی چار سیمه د شیرشاه سوري مینه، د سیراهي علاؤالدین او کارتیسی سیمې د محمود طرزي مینه او د دیبوري یا د کوټي سنګي شاوخوا سیمې د میرویس میدان په نوم یادېدلې یا نومول شوي وي چې باید بیرته خپلو اره نومونو ته وګرځول شي.